دا وګوره نور د اسمان منځ رالو او صاحبان وسمود دي داجی پاسه بیلمازانو مونځ او داس خو مسې نشته دی سپی مړ شوی دی دا هغه ځای ته یوسئ کومه چې مخکې تاسو اچیلۍ وړې وه ګزار کړې مو وه داجونو لنډ به د خپلو پټو ته ګزار کو که نه ولې را باندې شاه زمان قلعه ته وړې نه بیا راته پټی هم خرابوئ او بوی هم کوئ او نو داجی په شاه زمان قلعه کې خو به دې سمه تیرو سپری جوړه شي مه کوه داجي د شیرګل دا خلک به دې سمه مزه والي کیسې مه کوه دې بوجۍ کې مې اچولې او ولې ځې شبه مسلمانه ماشاءالله ماشاءالله هاي شاباشه ویری ویری ګډ د صفای ډیر غټ خیال ساته څومره چې ته د صفای خیال ساتي هغومره به زمونږ مریضان سیوای بل د ځان کیر به ساتي ټیک ته که نه په صفای پاک مړې ملکه او که نه ډاکټر جادهډوب صاحب په صفایي کې خو ګوره خدای شته ما به مني او دا لاسه کې پرون چې مونږ کوم اپریشن کړو او بیګم چې مونږ کوم اپریشن کړو د تور زیړي ده او د ایډز والا هغه سامان مې ټول A to Z راواغستو او نیر ته مې ټول د خدای په حکم باندې ور واچولو خو ډاکټر صاحب بیګا په خوب کې سویري ده ما وی هسې نه چې د دغې سامان د ودې بل چاته بیماري ونه لګي هیڅ هم نشته مړه چې بیماري ولګي که نه زمونږ پکې پایده ده مسلمانه ته ولې نه پوهېږې په دې خبره په صفای پاک مړې مالک ای شاباشي زما ستا نه هم دغه امید و دغه طریقه راټینګه که پوه شولې چې څومره ګني هغه نیر ته وله خو معقول به صفا ساتې او دا راته ووایه چې دغه خوا ته د هسپتال چې کوم دی ډاکټر تیندک دي د هغوی څه پوزیشن دی یاره ډاکټر صاحب ډاکټر تیندک دي ډېر ظالمان خلک دي هغوی د ظالم بچي خو بوجونه د نیډلو او د سرنجونو نه ډکوي او سره د بوجونو یې نیر ته ورشغوي د صفایي ورسره دومره خیال هم نشته ته به هلکه دا خو ډېر ظالمان دي د صفایي اړو خیال نه ساتي ستا غوندې خیال خدای شته هېڅوک هم نه ساتي په صفای پاک مړې ملکه تا ته ښه پته ده خو ته داسې ونه کې ګورې ته چاته بوج وانه چې نیر ته البته دا به داسې ونیسي او داسې به ورته ور واچوي ډاکټر صاحب په دې کې څه دي دې کې یورین باټلز دي سټول باټلز دي نیډلز دي پکې سرنج دي پکې او نور داسې مواد چې کوم دي هغه پکې ور اچولي یو ماشومې پیمپر مې پکې سار واچولې دا ترو اوټ نیر ته وله په صفایي پاک مړ یم نو په صفایي پاک مړ دی نو चर्गो को 500 रुपये दे जरा चर्गो और गाला का پهلا کدا کشر ور دراچوات کا کنه کدا بم دراچوات وا یاره نو اور په خپله کې وړې نو روټي ته مې که نه نو دې نو خلاصانه ده وټي ای کلکولا خان استاد خدای شته به تیر شوي اختر کې خو په دومره ټایم کې موږ همې خلاله کړې وه مسلمانه صفایي لږ خیال ساته دا ګن ورته وټول دې نیر ته وله نیر ته وله ولم که نه نو هله
ماشاءالله قلقله خان استاد ګوره په صفایي باندې ګوره پاک مړې ښه او کنه دا ماته د خپل مشرانو وصیت دی چې صفایي به ډېر غټ خیال ساتي. دلته چې تاسو ما راغوښتې ما یو دوو خبرو له راغوښتې ځکه چې مهنګایي شوله هر یو څیز ګران شولو زه به د مارکېټ دا کریانې سیوا کوم ستاسو که زړه ښه او که بد دا پیسې به زه ستاسو د سرمنو نه وباسم. دویمه خبره په مارکېټ کې به د ټولو نه زیاته د صفایي خیال ساتئ ځکه پرون زه درغلمه د سردار دوکان ته لوبیا یې راوړې وه یو پلیټ کې د 3 ورځو نه لوبیا پرته وه هغه لوبیا تیغې نیولو خدې خوا نیخانې والا سردار او شوکت هغوی خلکو له یخته واړه کوي او د مارکېټ دې منځ ته یې راولي ته یې که دی پکې دلته شولې کړي د یختو نه یې ماته شولې سازي کړي ښه ممبر صاحب ته راځي په هغې کې بیا تیزاب اړی د مارکېټ په مخ ته ورته اوبه چې که ته څه کې ښه سرې والا پې دا لوډ ګاډي راولي ټول مارکېټ یې کېنولو دغلته عوامي ښه غټ نیر بیږي دغه نیر ته ګندونه چې څونه ګندونه یې دغې ته یې وړئ د دغه نیر نه ماته څه پیدا ده د هغې اوبه څه فلټر خو نه دي چې زه به دغه اوبه څکم خو دا ګندونه ور وړئ چې په ښکته یې وړي که نه بله خبره درته دا کوم اخري که د چا څه اعتراضي ما ته ووایئ بیا وروسته هم نه زه قیسې منم نه کاتې منم کریانې به در باندې سیوا کوم او د صفایي به خیال ساتئ که د چا څه اعتراضي ما ته ووایئ. خان ستاسو کرایه سیوا کېدو ته څه ضرورت نشته خو یو ته یو د ښځه ده او یو د زوی دی نو هغه ستاسو لږه غوندې خرچه ده نو څه دپاره کرایه را باندې سیوا کوئ سي خوله ونیسه مړه د عمران خان یوه ښځه نشته او ټول ملک یې په سر راغیستی دی ته خو غږ مه کوه ته وایه لکه ته څه وې خان زه یو څو ورځې په چوټۍ وم دا به شاګردان غورځولي او زه خو خپله نیر ته غورځوم که نه انشاءالله آینده به خیال کوي نه به کوي رکه ډاکټره تا ته مې هم خیال دی بله ورځ د چا نه په لستر کولاو کړی نو بره دې ځوړند کړی و خارونو له دې جاله ځوړنده کړې که څه مسله دا نیر ته یې ولې نه وړي یاره صاحب نوی کمپاوډر راغلی دی دا چېرته هغه ځوړند کړی دی د پیشنټ د راستنېدو دپاره ګنې موږ خو هر څه د مخې سره نیر ته ورولو په هغې خو پیشنټ راستون نه شو خو یو موټر سایکل والا راستون شو ویل که سلنسر یې ځوړند کړی دا هغه نیر ته وړئ مړه بس دی دغه خبرو له مې راغوښتې وی زه الله مل شه ګوره 2 خبرې یاد ساتئ صفایانې او کریانې او نیر خو پکې لازمي ګوره چې یاد وساتئ ښه زه ستاسو به هم یو ښکارونه ځئ د مخې م رڼا شه ځئ وروره ځئ حساب دی صفایانې او کریانې خولې ورانې کړې السلام علیکم خانجي وعلیکم السلام نه 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 راپاسئ دلته مه کښېنئ اوس مې په دې استاد باندې کریانې او صفایانې دواړه سیوا کړلې راځئ ته د هم والا میلمه نه یې ښه تا کلاس کې کومه توره کړې راځه دننه ولې شرمولو لاله څه به کښېنو هاي اوی لکه رښتیا دغه لانجې هم څه چل وکړلو مړه لانجه خو ډېره ګمبیر شوې ده که نه خو هغې سره به وروسته ګورو دغه خبرې خوشي دي باچا ورشه منډې یو کپ چای را باندې وڅښه خو ګوره پتې پکې سیوا که ښه کریانې خو داسې هم سیوا کړې که نه مړه داړه مې وایي چې د چیو په ځای له ښه زیږ لرګې راوړمه که نه خو څه وکړم یار مې نو دې لا څه وایي او تا له هلکه څه راوړمې چې لالا له سره وړي نو هغه مال هم راوړه دله خو کپن راوړم تا لې راوړم لکه خولې ونیسه مړه خوله مې وښویده مړه هغه دله راوړه दाजी आम्ही होईल पेपर जमाशीर पेपर नेरतो गुजार का خزه زویه درځم ځه پیمپرې
څه چې د ګیس پیپونه رالکودای دي ښه دا به ادب شروع کړې ده ها دا غوړه د ټول ګره کور کې ویلې وې د کډر دا وبې چې کم دی وی دی جبېټه ماټه وا موږ د صفای ډیر زیات خیال ساتو نو ډې وځ نه مې لند پر 2 کیلومتر کې را سره دا نیر دی مې دې ته به واټو فعلا نو ګل هغه ماشاءالله ګوره ډېر ذهني قابلیت خو د پښتو یو متل دی وایي خر چې د خره کم شي نو غوږ یې د کټ کېدو دی نو زمزمه چې خپل پیپو ته د ګډر در وباسم او ایسته دی خوال ته ور واچوم هوا ویله ونه کې د مونږ ټیم دی مونږ هم نه شو کډه استاد مې راوسته دی استاد وایي وتا 200 کډر مې په دې تیر شوي کال کې موکړې او نور اډر مې مغستې الله پاک دې نه روما بدنګ وایي ټورګولا د شکار د غرمې د روټي ټایم نه موږ له چیر روانه ده زته ورشه د مونږ ټیم نه مونږ به موکې ګل پوښتنګا ماچس خو دې راوړې کنه پی کې ماچس مې راوړې دي اورې دې ډاکا کوي ګل پوښتنګا دا ګن نیر ته وله کاکا په خیر په خیر سبحانه په خیر کاکا څه کې یاره سبحانه بخار نه رالمه نو ستا خو ګنټه ټیم شته او ته اوس روانې یاره سبحانه څه به دې سر خوږومه او بله پیرم په ناقه کې دنیا جا خې نښتې وي یوه ګنټه مې د اوبو خرابه شوې وه نو دا پیرم ښه پوره شه کیمه ما چې په ټیم ورشم او دا ناقه وګورم چې بیا پکې جا خې نه نښتي او زموږ دي پښتنو وروڼو ته هم دې الله پاک هدایت وکړي نو د نیر نه خو وروڼه ډېران جوړ کړی دی ډسبین یې جوړ کړی دی د دنیا په سر چې کم څښاوالي دي او څه ګندونه دي ټول دغې نیر ته راولي ته په خدای یقین وکړه موږ ته څومره تکلیفې دي ګور کې راته څومره تکلیفې فصلونو ته څومره نقصان ورکولی کېږي په مسالو ورکولو باندې ستړي شو څومره بیماریانې دې ته لګي خو دا سوچ دې ته نه کوي صرف مالو ته راولي ته په خدای یقین وکړه پخوا به پکې موږ لامبل اوبه به هم پکې څښلې لاندې به پکې ځمکه ښکارېده نن سبا خو چې پکې ولامبي 3 ورځې به د نسخابي نه خېږي قسم په خدای چې دا محکمې والا خو مکمل وده دي تش خوبونه کوي او ارامې پیسې اخلي خو الله پاک دې زموږ د ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړي چې دې نیر ته دا ګندونه نه راولي چې دا خلک پکې دا منځونه او دسونه خلک په خیر باندې کوي که نه خو زمانه دا خلک نه پوهېږي زه لاړم هغه ناقه چک کومه او ته ډاډه واچوه صحیح ده ورشه ځه السلام علیکم په مخه رې
ورګه لګ جام په کومه هلکه دا دې څه وکړه بابا کور کې راته وې کنه وای دا دغه چې کوم نه ګن چې کوم دی وای دا ډیران ته ورته وا او ډیران د پاسه لډې روا مې نیر ته به اولو سپه کومړه وړي به پخکتا الا خدای ګو زه خو د نورو خلکو نه ګیلې کوم او زما د خپل بچي د دنیا څخه والي راوړي او د نیر ته ورولي او ته په خدای یقین وکړه په دې نورو خو مې وس نه رسي او په تا مې خو اس رسي ته په خدای یقین وکړه هغه عمل به سره وس وکم هغه عمل چې دا نور خلک یې میاد ساتي او د نیر ته دا ګندونه نه ورچي او دا بیماریان نه خوري ته راځه زما دي بابا زما مور وای چې مې پخ کړی بابا ته چې راشي اوس په دل زم چې په حکم دلته په دې نیر بابا زبخان چې ولې کوم نه ولا کنه لم چپسا لاندې غوپه شو دا لخم راټولې کا خیر کنه څه بګنه بابا